اورېده، چا د مظلومې غزې چغې نه اورېدلې، چا د غصب شوو ځمکو فریاد د هغو پروا نه ساتله. خو موږ به الله ته وایو چې یا رب موږ کورونه درته پرېښي ول، موږ هر څه درته پرېښي ول، موږ مور و پلار ناراضه کړي ول، موږ خپل بچیان پرېښي ول، خپل اهل نه بېل سوي و د څه په خاطر باندې. یا الله چې تا ته مسؤوله نه سو. ورونو دا سعادت ده چې دغه جواب به موږ د قیامت په ورځ باندې الله ته لرو. نور مو که په وسه کېږي که نه کېږي ورونو، نور که موږ کفر ځپلی سو که نه سو ځپلی، ورونو که نور موږ جنګ کولی سو که نه سو کولی، خو د قیامت په ورځ باندې به د الله حضور ته دغه جواب لرو چې الله موږ خپلې ځوانیانې دغه رقم تا ته د تا په لاره کې او تا ته په جهاد کې دغه رقم تېرې کړلې. ورونو دا یو عظیم سعادت ده، دا یو عظیمه نیکبختي ده، دا یوه لویه خوشخبري ده د تاسې لپاره. یوه خبره ده ورونو، خیر دی همت مه بایلئ، استقامت مه بایلئ ورونو، دومره مستقیم واوسئ. داسې یوه مقایسه وکړئ ورونو، تاسې دا اوس د کوم دښمن مقابلې ته ورځئ ورونو، هغه دښمن د څه شي په خاطر جنګ کوي. ورونو هغوی هم خوږېږي، هغوی له وسپنې نه دي جوړ دي، هغوی هم دغه غوښې دي، همدغه لاسونه او همدغه هډوکي دي. ورونو له هغوی سره هم دغه اسلحې او دغه ټوپکې دي. ورونو هغوی هم کورونه لري، مور و پلار لري، بچیان لري، اولادونه لري، دردېږي. خو دا واورئ ورونو چې هغوی د یو طاغوت لپاره، هغوی د یو کفري نظام لپاره، هغوی د پیسو د مادیاتو او د ترقیو لپاره، هغوی د منصبونو لپاره جنګ کوي، او تاسې یوازې د لا اله الا الله د دې کلمې د اوچتوالي په خاطر باندې. ورونه زیری دې وي درته، زیری دې وي درته. نو ورونه په شجاعت باندې جنګ وکئ، په غیرت باندې جنګ وکئ. پام مو وي ورونو چې خپلې حورې نورو حورو ته خجل نه کوئ، خپلې حورې نورو حورو ته کمې رانه ولئ، خپلې حورې نورو حورو ته داسې شجاعت وکړئ چې خپلې حورې مو نورو حورې ته په داسې باندې افتخار وکړي چې وګوره چې ما مجاهد ده څومره په غیرت باندې د دې کفري عسکرو مقابله وکړله، جنګ یې وکړ. الله عز وجل دې موږ او تاسو ته صبر او استقامت راکړي. ورونو جنګ حوصله غواړي، جنګ صبر غواړي، جنګ استقامت غواړي، جنګ ورخطایي نه غواړي ورونو، جنګ آرامتیا او اطمینان غواړي چې کله مطمئنه یو آرام او په حوصله او په صبر باندې هلته جنګ کولی شي. خو اطمینان په څه شي راځي ورونو؟ موږ ته مو خپل رب دا لارښوونه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر باندې زړونه مطمئن کېږي، د الله په ذکر باندې خپلو ځانونو ته صبر ورکوئ، د الله په ذکر باندې خپلو زړونو ته اطمینان ورکوئ، بیا د دښمن مقابله وکړئ. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. دا کلمات در سره وایي، بدرګۍ کې را سره حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير. دا الفاظ در سره وایي، نور به د دښمن مقابله ښه په غیرت او په شجاعت باندې کوئ. صحیح ده ان شاء الله؟ الله اکبر، الله اکبر. زو حرکت